خاص کر د باز انسانان د سهار د لمانځه وروسته په خوب باندې اخته دي. زه نن په دې باندې یو وضاحت کوم. پر دې باندې دوه درې روایت درته وایم. د سهار د خوب په اړه باندې یو روایت راځي چې دا ډېر د برکت وخت دی، دا د رزق د تقسیمېدو وخت دی. د لمر خطه پرې باید سړی په وظیفه تسبیحاتو د قرآن په تلاوت باندې اخته سي چې هر څومره خوب ورځي. د مسجد ته باید نه ووځي. د مسجد کې چې د اشراق المر راوخت دوه رکعاته نفل یې وکړه، بیا دې ولاړ شي. بیا که بېدېږي کار څه کي بیا هېڅ مشکل نه دی. ځکه حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي د مسند احمد او بیهقي روایت دی نوم الصبح یمنع الرزق. قسم په دې روایت کې لږ بحث شته. د سهار خوب د انسان څخه رزق کموي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم روایت دی که نه؟ د سهار خوب د انسان څخه رزق کموي. بل روایت کې راځي حضرت فاطمه رضی الله عنها وایي زه داسې د سهار د لمانځه وروسته داسې د فرته غوندې وم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم را دې زه راوشو ول بچیې ولاړ سه، بچیې ولاړ سه، دا وخت د رزق د تقسیمېدو دی، خپل رزق لاسته راوړه. دا وخت د رزق د تقسیمېدو دی، خپل رزق لاسته راوړه. بل روایت کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نوم قبل طلوع الشمس. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خوب څخه موږ منع کړي یو چې د لمر ختونه مخکې، سهار د لمانځه وروسته او د لمر ختونه مخکې. دا خوب څه د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې فواید محدثین لیکي چې د سهار وخت د غفلت په خوب باندې تېرول دا کسان په غافلینو کې راځي او قرآن کې الله وایي چې تاسو په غافلینو کې ځان مه راولئ. یو دوهم دا وخت الله او د الله د رسول د طرف د برکت وخت دی. کم کس چې وایي په دغه وخت کې خپل کار شروع کړي هغه کار به په ډېر سعادت و نیکبختي باندې پای ته رسېږي او دی به ډېر خوشحاله وي ورباندې. دا چې دی سهار دوکانداري ته به 10 بجې راوځي او سترګې هم د خوبه پړسېدلي، د خولې بدبویي یې 10 ګزه واخوا ته ځي، نو باره به د ده په رزق څه برکت. کوم کس تاسو تجربه وکړي ځوانانو، تجربه وکړي که کوم کس د سهار د لمانځه وروسته یوه سپاره تلاوت وکړي، یو سوره یاسین یې وویلې، درود شریف یې وویل، اذکار یې وویلې او بیا یې 2 رکعاته د لمر ختو وروسته 2 رکعاته نفل وکړه، دغه سړی به ټوله ورځ په خوشحالي باندې او دومره د خوشحالي احساس وکړي چې په خپل ځان هم نه پوهېږي چې دا خوشحالي د کومې خوا علامت راکړه. دا په دې مبارک وخت کې دا په غفلت به تېروي. بعض علما خو بیا یې څه تجاوز کړي دې ته حرام وایي. دا حرام نه دی. د خوب دا خوب حرام نه دی، صراحت په دې باندې د حرمت نشته. البته مکروه کتابو لیکلی دي دا خوب مکروه دی، خو د ډېر زیات فضیلت و د رزق او د برکت څخه ځان بې برخې کول دی. لحاظه دا خوب باید سړی نه وایي. کوشش باید دا وکړي چې د دې وخت د خوب نه ځان وساتي.